د خودسرو سخنورو خلکو کور دی، دا وطن د معتبرو خلکو کور دی، دا مردان مې د بابا د سر پټکی دی، دا مردان د بختورو خلکو کور دی. نن د مردان په دغه تاریخي غیرتي او زرخیزه خاوره باندې د نعمت رور د واده په دغه پرتمینه ښایسته غونډه کې ټولو راغلو ښاغلو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم. ډېر زیات خوشحاله یم چې اوس زموږ او ستاسو ودونه په دغسې ادبي او فرهنګي غونډو باندې تمامیږي. اوس موږ په خپلو ودونو خادو کې یا مشاعرې کوو یا ډېره ساهو معیاري او ډیسنټ موسیقي راغواړو. دغه زمونږ د قام سبا دی، دا زمونږ د وطن تاریخ دی، دا زمونږ د جغرافیې ګټه ده. څومره چې د مردان د کم ګوټ نه ځوانان راغلي دي، مشران راغلي دي، بیا کشران راغلي دي، د ټولو ډېره زیاته مننه کومه او یو ځل بیا د نعمت رور ټولې کورنۍ ته د زړه د تله مبارکي ورکومه. ته په خپله باندې د دې خبرې منونکی یم که موږ سره معاش وي، موږ سره علم وي، موږ سره کتاب وي، موږ به د ژوند په دغه افسانه کې ډېر وړاندې ځو. ځکه خو زموږ یو شاعر لیکي چې نیکانو له نیکان بد له بیکار ورځي په لاس، هر چاله د خپل ځان په شان تیار ورځي په لاس. او چې علم نه لري نو د ژوندون په افسانه کې پښتون له به کردار د څوکیدار ورځي په لاس. که موږ غواړو چې د څوکیدارۍ دغه کردار اوس ختم کو، د ځمکې د مخ نه یې ویسو، موږ به علم قلم کتاب خپلو. او بیا زمونږ د سوات د سیمې فیض صاحب لیکي چې د مهذبه جنگ میدان ته به ټوپک نه وړمه، زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلمه. نن چې څومره ملګري راغلي دي دا زما عاجزانه التجا ده. په افسوس سره دا خبره کومه چې د 21مې پیړۍ په 3مه لسیزه کې نن موږ بیا دغه پخلی کوو چې په ودونو کې به ډزې نه کوو. مهرباني وکئ دغه هوایي ډزې ساینټیفیکلی که زه تاسو ته پرو کړمه، دا ګولۍ چې د تماچې یا ټوپک د خولې نه په کم ویلاسټي سره وځي په هغه ویلاسټي واپس راځي، دا که په ځناورو لګي که په انسانو لګي د هغه په سینه کې بیا سړیږي هم په هغه زور سره لکه څنګه چې نیغ په نیغه ته په چاډزو کې. لہذا د 21مې پیړۍ پښتانه مهذب دي، ډزې به نه کوئ یا داسې اوازونه چې خدای مکه په هغې زمونږ موسیقي بدرنګه شي او موږ موسیقي د معیار په لور باندې بوزو. موږ په موسیقۍ کې رحمان بابا ویو، خوشحال بابا ویو، صاحب شاه صابر صاحب ویو، د دې وطن چړېدلې دردېدلې ماښامي سندره کوو. نو پکار ده چې په دې احساس او په دې جذبه باندې واورېدی شي. یو ځل بیا د ټولو راغلو ښاغلو ډېره زیاته مننه کومه. زه مننه کومه زمونږ د ډېرې محترمې ارکسټرا چې په هغې کې زمونږ ډېر محترم آصف استاذ کیبورډسټ دی، زمونږ ډېر محترم وقار اتل صاحب پیژندلی رباب نواز دی، زمونږ ډېر ښاغلی جاوید لالا یو ډېر خوږ طبله نواز دی، زمونږ هارون پښتون صاحب په خپل ځای باندې د ځوانانو د دغه نوې موسیقۍ یا د دغه نوې آلې طبلې یو ډېر نماینده آواز دی. یو ځل زما د زړه دپاره او د دیو د حوصلې دپاره د لاسونو یوه درنه پړقاو کوي. دا د دې خلکو نه بغیر زمونږ موسیقي نیمګړې ده. نو د ټولو استادانو ډېره زیاته مننه کومه. خوشحاله او بریالي راته اوسئ. او زه به په دغه ځای کې یادونه کومه زمونږ د هغه باچاجان چې هغه د دې قام د سندرې دپاره د شپې په 1 بجه باندې هم داسې قرباني ورکوي چې دغه خپل کنسول او ساوند هغه راغستی او ناوخته ناوخته د پښتون وطن په دې سردرو کې ګرځي، په دې دشتو کې ګرځي. باچاجان زمونږ په ساوند باندې ټکنیکي مرستیال دی، د هغه دپاره د لاسونو ډېره پړقاو کوي. چې باچاجانه ته هم زمونږ اواز دنیا ته رسوي. او زما آخري خبره به دا وي چې موږ موسیقي برای موسیقي یا خالص د دې لپاره نه کوو چې ټنګ ټکور طبله رباب موږ واورو او لاړ شو، بلکې زمونږ د استاد د خولې نه راوتې یوه زمزمه په ځان کې علم لري، فکر لري. لکه تاسو د صابر صاحب دې کلام ته اندازه د دې نه واخلئ چې استاد کمپوز کړی هم ده او زمزمه کړې هم ده چې څوک یې اشرو له بوزي، څوک ترې لښکر جوړوي، هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. او د پښتنو ځمکې به څه فصلونه وټوکوي، څوک پکې جنګ جوړوي، څوک پکې سنګر جوړوي.
او وخت چې په ما د څه احسان کوي نو داسې کوي ما نه څرمنو باسي ما له تې څادر جوړوي. دا د ځان سره علم، د ځان سره انډیجنس کلچر، د ځان سره مجموعي نفسیات، د ځان سره د دې خاورې وزډم مخکې وړي. زه به مننه کومه زمونږ د عبدالله ننګیال رور، هغه هم په دغه خاوره باندې ننګ کوي. زمونږ د اکبر رور، زمونږ د رحمان رور، زمونږ د حمزه رور راشد خان راغلی دی، او څومره چې هم نورمخې ګلمخې راغلی دي، سیفي صاحب مې ولید، د هر چا ډېره مننه کومه. اوس به هغه شخصیت راغواړمه چې چا د پښتون وطن په دغه دشتو باندې خپې تڼاکې کړې، لاسونه یې پولې کړه او هر چا ته یې درنه موسیقي ورسوله چې له مینته چې محنتو کې ښه نه ده، چې یو نوی محبتو کې ښه نه ده، او د سندرو د ګلبڼ رباب نوازه چې زمونږ امامتو کې ښه نه ده. د پښتنې منطقې د نوې موسیقۍ، د کلاسیکي موسیقۍ، د معیاري موسیقۍ استاز، او دا خبره ډېره په ویاړ سره کومه په ریکارډ باندې دې راشي، په جنوبي ایشیا کې لومبی پی ایچ ډي سکالر چې هغه په پښتون جنرالز باندې پی ایچ ډي کړې ده. په کریټیو انډسټرۍ کې دا د دنیا په تاریخ کې ډېر کم مثالونه دي، او یو مثال زمونږ دغه استاد دی. ستاسو په ډېر احترام کې، په ډېره مینه کې بلنه ورکومه ډاکټر کرن خان صاحب ته. د لاسونو ډېره سیده مړقه پکار ده. ډېر محترم ډاکټر کرن خان، لاسونه به تر هغې مړقوئ تر څو چې هغې ځای ته رارسېدلی نه وي. ډېره زیاته مینه ورکوئ چې دا احساس ورکوونکې چې د دې وطن نه کار کړی دی، ځوانانو نه یې کار کړی دی، خان نه یې کار کړی دی. ډېر محترم ډاکټر کرن خان صاحب، تاسو لاسونه له مه پړقاږي.
افسوس اے په باران دی خو زمونږ فصلونه اوس اے په باران